الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. پنځمه سپاره ده سورة النساء او شپږ شپیتم نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کې الله جل شانه د دې منافقینو حالات ذکر کړل چې کله بشر منافق د نبی علیه الصلاۃ والسلام فیصله ونه منله او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته فیصله راوړه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په تورت د سر او هو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د فیصله نو ورسته زما فیصله داده د هغه خاندان رال نبی علیه الصلاۃ والسلام ته شکایت وکړي زمنګ سړی عمر رضی الله تعالی عنہ دا قتل کو او مون خدا فیصله عمر رضی الله تعالی عنہ ته دې وجنه وړي وا چې احسان منګو کو خېګړو کو موافقت د دوانو خصمینو په منځ کې راشي او هغه زمون سره قتل کو. نو الله جل شانه او فرمایل اے پیغمبره دا منافقین دي او پیغمبر خود دې د پاره را لګل شوی چې خلک داغه اتباع وکړي. نو فزید دوی چې دې شکایت کړي دوی راغلي وي تعالی دوی د الله نن بخنه غوښتلې تام ولا بخنه غوښتلې خو دوی د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلاف مقدمه دراوړه او داغه شکایت وکړو. نو دا مؤمنان نه دي پیغمبر تر څو پورې چې دي خلکو تخپل فیصله کوونکې جوړ کړي نه په هغه څه کې چې دي په اختلاف کړي دي او بیا ته فیصله وکړي دوی په کې هیڅ قسمه تنګي په ځړه کې نه محسوسي. نو اوس په دې آیت کې الله جل شانه فرمایي ولو ان كتبنا عليهم ان يقتلوا انفسكم کچرته مونږه پرس کړې په دوی باندې چې تاسو قتل کې خپل ځانونه لکه څنګه چې مونږه دا قتل په بنی اسرائیل باندې دا پرس کړو د هغه توبه دا قتل. او شان نزول امام قرطبي رحمه الله د دې داسې ذکر کړی دی. ثابت بن قیس بن شماس دا یو يهودي فخر وکړو ګوره وای زمونږ مشرانو ته حکم کړل شي چې ځان قتل کړي نو مونږ ځان قتل کو تر دې پورې چې زمونږ مقتولین دا او یا زر ته ورسید او کو وسم مونږ ته حکم وکړل شي نو مونږ ځان قتل کو. نو الله جل شانه فرمایل ولو ان كتبنا عليهم کچرته مونږ ترس کړي په دوی باندې ان قتلوا انفسکم چې تاسو قتل کې خپل ځانونه او خروجوا من دياركم یا تاسو وزي د خپل کورونو نه ما فعلوه الا قليل منهم نن به وکړه دا کار دا قتل ځان قتلول ځان بنه قتل کړي یا د خپل کورونو بنه وته الا قليل منهم مگر لګ د دینه. ولو انهم فعلوا او کچرته دوی کړي ما يوعظون به هغه چې دوی ته نصيحت کول شي پاګه سره چې د پیغمبر اطاعت وکړي د پیغمبر اطاعت کړي لکان خيرا لهم دا به ډیر زیات غوړه وي د دوی لپاره او اشد تثبیتا او دا به ډیر زیات مضبوط وي په اعتبار د استقامت باندې. تثبیتا یعنی تحقیقا لایمانهم د دوی د ایمان د مضبوطیا لپاره. نو اذن په دغه وخت کې کو دوی مضبوط وي استقامت اختیار کړي وي نو لآتیناهم من لدنا اجر عظیما نو خامخا موږ ورکړي وي دوی ته د خپل طرف نه اجر عظیم او ولهدیناهم صراطا مستقیما او موږ به دوی ته رهنمایي کړي وي د اغلار برابرۍ. ومن يطع الله والرسول او څوک چې د الله اطاعت وکي والرسول او د رسول اطاعت وکي فاولئک پس دغه کسان مع الذين د هغه کسانو سره به
انعم الله چې الله په انعام کړی دی علیهم پاغوی باندې دغه منعم علی څوک دی ای من النبیین نه پیغمبرانو سره والصدیقین دا اغا صدیقین سره رښتیا ویونکو سره صدیقین جمع د صدیق ده لکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه والشهداء د شهیدانو سره اشاره ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته او حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته د دې خلکو ملګرتیا ورته نصیب شي او والصالحین د نیکانو خلکو سره د دین ټول صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دیو تفسیر مطابق دادي او حسن اولئک او دا خلق ډیر زیات خدي رفیقه په اعتبار د ملګرتیا باندې د دې خلکو ملګرتیا دا ډیر زیات خدای الله دې مونږ ته را نصیب کړي او ذالک الفضل د نیکانو خلقو د ملګرتیا د الله ملګرتیا د الله د رسول ملګرتیا وای دا فضل من الله د الله د طرفنا او وکفا بالله او کافی الله تعالی علیم خبردار ولو اننا كتبنا عليهم او کچرتا مونږه پرس کړه وې پدوی باندې ان قتلوا انفسکم دا چې قتل کوي تاسو خپل ځانونه او خروجو من دیارکم یا تاسو زید خپل کورونه ما فعلوه دوی باندې کړه دا کار الا قلیل منهم مگر لګ د دوینا ډیر لګو خلکو با دا کار کړي وي ولو انهم فعلوا او کچرتا دوی کړي ما يعذون به اغا چې دوی ته نصیحت کول شي پاغه سره چې اغا توعد رسول دی لکان خيرا لهم دا ډیر زیات غوړه د دوی د فارا واشد او ډیر زیات به مضبوط وي تثبیتا په اعتبار د استقامت باندې و اذن او په دغه وخت کې ایک چرتا دوی مضبوط پاتې شوی استقامت اختیار کړي وي لآتیناهم خامخام باور کړي وي دوی ته من لدنا د خپل طرفنا اجرا عظیما اجر لوی ورهدیناهم خام باره نمائی کڑوے دویتا صراط و مستقیما دغا لاری برابری ومن یطع اللہ چاچی دا اللہ اطاعت وکو والرسول او دا رسول اطاعت وکو فاولائکا پس دغا کسان مع اللذین دا اغا کسانو سربئی انعم اللہ چی اللہ انعام کردے علیہم پاغوی باندی من النبیین د پیغمبراننا والصدیقین او د صدیقیننا والشهداء او د شهداننا والصالحین او د نیکاننا وحسن اولئک او دا خلق ډیر زیات خدي رفیقا په یاد بار د ملګرتیا باندې ذالک دا ملګرتیا د الله سره او د الله د رسول سره الفضل فضل من الله دا الله دا طرفنا وكفى بالله وكافي الله تعالى عليما خبردار ولو أننا كتبنا او کچرتا منگا فرس کڑوے علیہم فدوی باندی ان يقتلوا انفسکم دا چی تاسو قتل کی خپل زانونا او خروجو یا تاسو زی من دیارکم دخپلو کورنونا ما فعلوه دیبا دا کار نکڑے الا قلیل منهم مگر لگ ددوینا ولو انه فعلوا او کچرتا دوی کڑے ما یعذون به اغا چی دویتا نصیحت کولشی پاگی سرا یعنی دا پیغمبر اطاعت کڑے لکان خیرا لهم نو دا پیغمبر دا اطاعت دا ډیر زیات غوره د دوی لپاره واشد او ډیر زیات مضبوط لوي تثبیتا فاعتبار د استقامت باندې واذن او په دغه وخت کې لآتیناهم خام باور کړو دوی ته من لدنا د خپل طرفنا
اجرا عظیما اجر لوی ولهدیناهم او خامخا مونږ به رهنمایي کړې دوی ته صراطا مستقیما دغه لارې برابرې ومن یطع الله او څوک چې د الله اطاعت وکړي والرسول او د رسول اطاعت وکړي فاولئک پس دغه کسان مع الذین د هغه کسانو سره به انعم الله علیهم چې الله په هغوی باندې انعام کړی دی من النبیین د پیغمبرانو نه والصدیقین او دغه صدیقینو نه والشهداء او د شهیدانو نه والصالحین او د نیکانو نه وحسن اولئک او دا خلق ډیر خدي رفیقا په یاد بار د ملګرتیا باندې ذالک الفضل دا ملګرتیا د الله سره او د الله د رسول سره دا فضل دی من الله دا الله د طرفنا وکفا بالله او کافی دی الله تعالی علیهما خبردار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله سمع تمہارے پریوان پورا عمل کول توفیق راکي الله د دنیا او آخرت دوه خوشالیان را راکي الله د غمونو مصیبتونو تکلیفونو نه موږ محفوظ کی الله د رمضان المبارک دا روزي په خپل دربار یې لیک قبول او منظور کی د دې څومره انوارات او برکات دی الله موږ نقل وکړو الله ته په اصل باندې بدل کی دا انوارات او برکات موږ ته چیرې غراکي الله زموږ څومره مردگان دي الله د غیر خون ته د اجرونه ثوابونه چې هغه ورسه الله دا زموږ د مغفرت ذریعہ هم وګرځي دا غوی د مغفرت ذریعہ هم وګرځي الله د ټولو مسلمانانو د مغفرت ذریعہ چې هغه وګرځي الله خپل رحم کرم فضل الله باندې وکي د خپل قهر د غضب د غصې نه موږ محفوظ کی الله اخلاص طهارت تقوا را تر نصیب کی استاد رضا زندگی را تر نصیب کی کم سخت اسفار موږ تر روان دي روزانه یو کسب تشکیل باندې الله دغه سخت اسفار لپاره موږ ته د نیک اعمال کول توفیق راکړي او دغه صبرونه درته آسان کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله